نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته پنجشیر ته تللیو خبریالانو او ویني شهیدانو له طالب قوماندانانو او د سیمې له اوسیدونکو څخه د ترلاسه شویو کره معلوماتو په اساس ویلي چې د پنجشیر په ټوله وروستۍ جګړه کې د دوړو ښکیلو لورو لخوا تر 100 تنو کم کسان وژل شوي. خبریالان وایي په وروستۍ جګړه کې د سلګونو او زرګونه کسانو د وژل کېدو ادعا بې اساسه او تش افواهات وو. بل لور ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو 2 ورځو کې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبه او یکشنبه په ورځو شوې د طالبانو موټر په نښه شوي وه. د شنبه په ورځ په 3 جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوي چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټاپیان شوي. او پرون یکشنبه هم د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې د یوه ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټاپیان شول. د امک په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کیږي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په 2 بیانونو کې د 2 ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی او ادعا یې کړې چې په دې بریدونو کې له 10 زیات طالبانو ته مرګ ژوبلې اړولې. د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر په بشپړه توګه د کورنیو او نړیوالو الوتنو لپاره رسما چمتو شوی دی. او د ملګرو ملتونو غونډه د 192 هیوادونو استازي نیویارک ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې د غړو هیوادونو استازي نیویارک ته رسیدلي دي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 192 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا لوړپوړي چارواکي نیویارک ته رسیدلي چې د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د ډیری هیوادونو ولسمشران به په آنلاین توګه د ویډیوي کنفرانس له لارې په دې غونډه کې وینا کوي. خو د بهرنیو چارو وزیران او ځینې نورو لوړپوړي چارواکي به د ملګرو ملتونو په مقر کې حضور ولري. د ملګرو ملتونو د دې کلنۍ غونډې مهمه اجنډا اقلیمي بدلون سره مبارزه، د کرونا ضد مبارزه او نړیوال نظام دی. ملګرو ملتونو ویلي دا هغه ستر ګواښونه دي چې د بشر اوس او راتلونکي ته خطرونه جوړولی شي، نو ځکه ډیر تمرکز پر همدې مسایلو دی. لیدونکو له غوږ نیونې مننه. ښې چارې.